الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة لم يخلقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مشرانو کشرانو ومنګ او تاسو باندې د الله جل شانه په دغه مبارک میاشتو کې یو مبارک او محترم میاشت راغلی ده چې دا د اسلامي میاشتو نهمه او معروف او مشهوره میاشت ده چې ورته رمضان مبارک میاشت ویلی شي دا ډېره ښایسته او مبارک او برکتونو والا میاشت ده محترم مشرانو منګ او تاسو ته چې دا میاشت راکړی شوې ده او په دې کې چې دننه کوم عبادات دي او بیا په دې کې کوم د شب قدر دغه شپه ده او د هغې چې کوم اجر او ثواب دی چې لکه په قرآن شریف کې د هغې په باره کې راځي چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر چې مونږ دا د لیلة القدر دا شپه دا مونږ څه کړې ده مونږ نازل کړې ده وایي تا ته څه پته ده دا کومه شپه ده وایي دا هغه شپه ده چې وایي دا د زرو میاشتو نه هم غوره او افضله ده محترمو مشرانو مونږ او تاسو ته دا میاشت او بیا په دې کې دا کم ثوابونه دي بیا په دې کې دا کم د لیلة القدر شپه ده دا مونږ او تاسو ته څنګه راکړی شوې ده ځکه نبي علیه صلات وسلام صحابه سره په مجلس کې ناست دی ذکر یې وکړو د بني اسرائیلو چې هغوی به دومره عبادتونه کول زر کاله عبادات به یې کول جهادونه به یې کول نو صحابه وپسخېدل چې ای د الله رسوله دغه خلکو خو دومره عبادات کړي زموږ عمرونه کم دي دومره عبادات خو موږ نشو کولی نو د دې وجې نه الله جل شانه دې امت ته د لیلة القدر دا شپه ورکړه چې تاسو ته ما دا شپه درکړه چې دا د زرو میاشتو نه هم غوره او افضله ده نو محترمو مشرانو په موږ او تاسو باندې دا میاشت راغلې ده چې زموږ او تاسو نه دا چېرته په غفلت کې تېره نه شي موږ او تاسو د الله جل شانه سره خپل تعلق جوړ کړو ځکه چې ما تاسو ته کوم د قرآن مجید آیات ولوستل الله جل شانه فرمایي چې ما په تاسو باندې رمضان دا کومه میاشت دا روجي چې دا وایي ما فرض کړي دي او څنګه مې چې په مخکې خلکو باندې فرض کړي دي لعلکم تتقون دا پاره دی چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ چې موږ تاسو څه د الله نه ویریږو تقوادار جوړ شو دا میاشت زما او ستا نه په غفلت کې تېره نه شو ما او تا په دې کې عبادات وکړو د الله سره یو تعلق جوړ کړو ځکه حدیث شریف کې راځي چې د دې دا درې حصې دي اوله عشره دویمه عشره او درېیمه عشره اولی عشره چې کومه ده د رحمت ته وایي تاسو په اوله عشره کې دا ذکر ډېر کوئ چې رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین دا دعا ډېره وایي او په دویمه کې دا د مغفرت ته دې کې به دا وایي چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني او درېیمه د جهنم نه د خلاصي ده د براءت ته نو په هغې کې موږ او تاسو دا ذکر کوو چې اللهم اجرني من النار الله چې جهنم نه ما ته خلاصی راکړي موږ او تاسو نه دا درېونه عشرې د رمضان مبارک دا په غفلت کې تېرې نه شي ښایسته د برکتونو د رحمتونو میاشت په موږ او تاسو راغلې چېرته ما او تا به دا په غفلت کې تېره نه کړو نو باید موږ او تاسو کوشش وکړو د الله جل شانه سره خپل تعلق جوړ کړو او بیا حدیث شریف کې راځي که نه جبریل امین خیرې کوي وی حالات دي شي ککړه شي دي په خاوره باندې دغه انسان پوزه چې په ده باندې د رمضان مبارک میاشت راشي د ده مغفرت ونی شي او نبی علیه صلات وسلام پې امین ویلی نو محترمو لږ سوچ خو وکړو که نه چې جبریل امین خیرې وکړي او نبی علیه السلام پې امین ووایي نو آیا دا به دروغ شي دا خو رښتیا کېدی شي دا خو رښتیا ده چې نبی اسلام پې امین ویلی دی نو لحاظ موږ او تاسو وکړو الله ته رجوع وکړو او د الله تعالی سره یو خپل تعلق جوړ کړو ځکه حدیث کې راځي چې الله تعالی په دې میاشت کې ستاسو تنفس او سیالۍ ته ګوري تنفس او سیالي څه ته وایي د دنیا په لحاظ سره موږ او تاسو دا پېژنو یو کس ته خپلې ښځې را بیبي له څه راوړي کپړې راوړي جوړه راوړي نو هغلته بلې ته لاړ شي له ماله مې سړي داسې جوړه او داسې کپړه راوړې ده نو هغه خپل خاوند ته ویله پلانې له داسې کپړه او جوړه راوړې ویل مال هم ته راوړه
وایي ته مه خفه کېږې وایي د هغې نه به تا له ښایسته راوړم دا تنفس او سیالي ده د دنیا په لحاظ سره دغه شان الله پاک په عباداتو کې زما ستا تنفس او سیالي ته ګوري بل کس دی هغه 10 رکعته نه پړ کوي ما ته د هغې سره تنفس او سیالي وکړو ما ته 10 رکعته وکړو هغه یو سپاره تلاوت کوي ما ته 2 سپاره تلاوت وکړو نو جی مونږ تاسو وکړو الله ته رجوع وکړو د الله سره خپل یو تعلق برقرار کړو او په الله باندې ځان وبخو بس په دې کې زموږ تاسو د دنیا او د آخرت کامیابي ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین